دلوی او بخون کې خدای په نامه بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ او ستاسو درس دریم لوست دی چې عنوان د درس دی له هیواد سره مینه. شاگردان عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. درس امروز ما و شما درس سوم است که عنوان درس است له هیواد سره مینه، یعنی عشق با وطن یا محبت با وطن. که این درس اگر شما میخوانم ترجمه میکنم، شما هم به ترجمه درس دقت داشته باشید. خب شاگردان نهایت عزیز، از شما چند تا سوال پرسیده. اول، خلق ولی له خپل هیواد سره مینه لري؟ مردم چرا با وطنشان محبت دارن، علاقه دارن؟ حتما شما این سوال پاسخش را میدانید. سوال دوم است، هر چا خپل وطن کشمیر ده، برای هر کس وطنش کشمیر است. دا متل څه معنا لري؟ این ضرب المثل چی معنا دارد؟ این دو تا سوال هست که پیش از اینکه درس بخوانیم فراموش ما نشود. برای شما یادآوری کنیم که شما جواب از دو تا سوال من حیث کارخانگی در 10 خط بنویسید. خب ادامه میدیم. هغه وګړي چې آن مردمی که په یوه جغرافیایی سیمه کې در یک منطقه جغرافیایی اوسې زندگی میکنن، ګډ کلتور او تاریخ لري، تاریخ و فرهنگ مشترک دارن، یو ملت بلل کیږي، یک ملت شمرده میشن. د ټول ملت ټاټوبي ته هیواد وایي، برای زادگاه تمام ملت وطن میگویند. افغانستان یو هیواد اوسیدونکی یو ملت دی. افغانستان یک کشور، یک وطن و باشندگانش یک ملت است. د دې ملت نوم افغان دی، نام این ملت افغان است. په دې وخت کې له خپل هیواد او ټاټوبي سره پر مینه خبرې کوو. در این درس با محبت بالای وطن و زادگاه صحبت میکنیم. خب در اینجا برای ما و شما میگه که پر هر چا خپل هیواد او ټاټوبي ګران دی، بالای هر کسی وطن و زادگاهش عزیز است او مینه ورسره لري و همراه آن محبت دارند. او د هیواد ټول اوسیدونکي قومونه سره ورونه و تمام اقوام باشنده کشور با هم برادر او یو د بل مټ او بازو دي و بازوی همدیگر هستند. مټ هم به معنای بازو است. د هوا مرغان هم له خپلو ځالو سره، مرغان هوا هم با آشیانه هایشان چې کور او وطن یې بلل کیږي، که خانه و وطنشان شمرده میشود، مینه لري، محبت دارند. له همدې امله هر ورځ له خپلو ځالو څخه الوزي. از همین خاطر هر روز از آشیانه هایشان پرواز میکنند. په شنو باغچه و سمسور و باغونو کې میوه خوري. بعد باغچه های سبز و باغهای شاداب میوه میخورند. د ګلو پر څانګو ګرځي، به شاخه های گل میگردند، خو خپل کور نه هیروي، اما خانه خود را فراموش نمیکنند. او بیرته خپلو ځالو ته ځکه راځي و دوباره به خانه هایشان یا آشیانه هایشان به خاطر می آیند چې دوی هم زموږ په څیر که آنها هم مثل ما له خپل کور او ځالې سره مینه لري، با خانه و آشیانهش محبت دارند. د مینې او کور مینه، محبت خانه و جای د هر چا په زړه کې وي، در دل هر کس می باشد. او خپل هیواد په هر چا ګران دی و وطن بالای هر کس عزیز است. د یوه هیواد اوسیدونکي باشندگان یک کشور په خپل وطن کې در وطنشان د اوسیدلو او زده کړې حق لري. حق زندگی کردن و حق آموزش را دارد. اوسیدلو به معنای بودن و زندگی کردن. زموږ ګران هیواد افغانستان د هر افغان په زړه کې ځای لري او مینه ورسره لري. وطن عزیز ما افغانستان در دل هر کسی جای دارد و همراهش محبت دارد. تر دې چې تا این که خپل سر و مال ترې ځاروي، سر و مال خود را فدای آن میکند. خو یوه لوشت ځمکه چاته یې نه پرېږدي، اما یک بلست زمینش به کسی نمیماند. لکه چې یو شاعر وایي، قسم کې یک شاعر میگه خپله خاوره به په خپلو وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي. میگه خاک خودم با خون خود پرورش خواهم داد، که حاجت قربانی زما د تن شي، اگر او را حاجت قربانی تن من شود. هیواد د ګرانې مور غوندې دی، وطن مثل مادر عزیز است. د هیواد رڼې اوبه، آب شفاف وطن د مور د شیدو غوندې سپینې او خوږې وي، مثل شیر مادر سفید و شیرین می باشد.
هیواد د اولاد په څیر موږ په خپله غیږه لویوي. وطن مثل اولاد ما را در آغوش خود بزرگ میکند. همدا لامل دی، همین دلیل است چې هیواد را باندې ګران دی که وطن بالای ما عزیز است او پرې له سر او مال تیر یو و به آن از سر و مال خود تیر استیم. د هیواد دا سپیرې خاورې، این خاک بې مقدار وطن زموږ د پلرونو و نیکونو هډوکي دي، استخوانهای پدرها و نیاکان ما هستند چې موږ ورته په درنه سترګه ګورو که ما به آن به چشم احترام میبینیم. موږ چې په دې هیواد کې لوی شوی ما که در این کشور بزرگ شده ایم او په اوبو او هوا و به آب و هوا غلو دانوی ژوند کوو و به غلجات و دانه‌هایش زندگی میکنیم. پر موږ دومره حق لري، بالای ما آنقدر حق دارد لکه یو زړهسواند او مهربانه مور چې مثل یک مادر مهربان دلسوزی که پر خپل اولاد لري به اولاد خود دارد. موږ د دې ګران هیواد د سپېڅلې خاورې هغه نیالګی یو. ما آن نهال از این خاک مقدس یا از این کشور عزیز هستیم چې خزان او پسرلی مو یو دی که خزان و بهار ما یکیست. خواه او بد، غم و خادی مو شریک دی، خوب و بد، غم و شادی ما شریک است. دیو افغان په نامه یادیږو، به نام یک افغان یاد میشویم او یو له بله په هیڅ ډول نه بیلیږو و یکی از دیگر به هیچ نوع جدا نمیشویم. ټول یو واحد ملت یو، همه ما یکی و ملت واحد هستیم. ټول باید د خپل هیواد د ودانۍ همه باید با آبادی کشور خود او د خلکو د سوکالۍ لپاره و برای رفاه مردم لومړی زده کړه، اول تعلیم او بیا کار وکړو و باز کار کنیم چې هیواد مو ودان او هیوادوال مو سوکاله شي که وطن ما آباد و هموطنان ما مرفع شوند. د دې وطن هر اوسیدونکی، هر باشنده از وطن له رنګ، ژبې یعنی زبان، قوم، سمت له توپیر پرته بدون فرقهای سمت و قوم و زبان و رنگ حق لري، حق دارند چې دلته واوسي که اینجا زندگی کنند او د هیواد له ټولو امتیازونو نه برخمن وي و از تمام امتیازات وطن برخوردار باشند. خب او د هغوی په مقابل کې و در مقابل آنها خپل مسئولیت سرته ورسوي، مسئولیت خود را انجام بدهد. مثلا ټول نارینه و ښځې زده کړې وکړي، مثلا تمام زنان و مردان تعلیم کنند، تحصیل کنند او په ګډه خپل هیواد ودان کړي و مشترکاً وطن خود را آباد کنند او د هیواد په پاکوالي او سمسورتیا کې و در پاکی و شادابی وطن عملی ګامونه پورته کړي، ګامهای عملی بالا کنند. د متن لنډیز خلاصې متن وایي هغه خلک چې د ګډ فرهنګ او ګډ تاریخ په لرلو په یوه جغرافیایي سیمه کې اوسیږي، آن مردمی که با داشتن تاریخ و فرهنگ مشترک در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنند دغه د اوسیدلو سیمه ته هیواد یا ټاټوبی ویل کیږي. به این منطقه جای بودباشانها وطن و یا هم زادگاه همو ټاټوبی هم به معنای ابتدایی وطن گفته میشه. زموږ د افغانانو دستوګنې سیمه افغانستان نومیږي. محل بودباش ما افغانها افغانستان نام دارد. هر څوک چې په افغانستان کې اوسیږي، هر کسی که در افغانستان زندگی میکند او د افغانستان تابعیت لري و تابعیت افغانستان داره افغان بلل کېږي، افغان شمرده میشه. ټول افغانان له خپل هیواد او ټاټوبي سره مینه لري. تمام افغانها به وطنشان محبت دارند. د دفاع او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنې ته چمتو دي. برای دفاع و نگهداری از هر نوع فدایی آماده هستند. چمتو آماده سرښندنې یعنی فداکاری. موږ باید د خپل هیواد د ریښتینو بچیانو په توګه ما باید من حیث اولادهای صادق وطن خود د هیواد د ودانۍ او خلکو د سوکالۍ لپاره هر اړخیزې هلې ځلې وکړو. تلاش و کوشش همه جانبه برای رفاه مردم و آبادی وطن خود بکنیم. شاگردان نهایت عزیز درس مو پای ته ورسېدلو. نو ستاسو کورنۍ دنده دغه دی چې تاسو د فعالیتونو سرته ورسوئ او همدغسې دغه لغتونه د دې تاسو یو یو جمله په خپلو کتابچو کې ولیکئ. تر بله درس پورې تاسو په خدای سپارم. د خدای په امان.